هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب د پلای په مشرۍ چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس الحاج مولوي آغا صاحب یې هم ملتیا کول، استخباراتو ریاست ته ولاړی او هلته د یاد ریاست مقام دفتر او نورو اړوند څانګو څخه لیدنې وکړې. همداراز هلمند والي د مهاجرینو ریاست، چاپیریال ساتنې ریاست، حوزوي لوی ریاست او اوبو او انرژي ریاست څخه هم لیدنې وکړې. د استخباراتو ریاست اړوند ټولو څانګو او همداراز یادو ریاستونو څخه هر اړخیز نظارت وسو. له مسؤلینو سره خبرې وسوې، ستونزې شریکې سوې او د حل پر لارو چارې یې پراخ بحثونه ترسره سوه. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي هلمند والي ټولو مسؤلینو ته د چارو لا ښه سمون، خپلمنځي همغږي، دندو ته پر وخت حاضرېدلو، د ولسونو خدمت او اړوند د نورو موضوعاتو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په داسې حال کې چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو دفتر رئیس یې ملتیا کول، د استخباراتو ریاست، مهاجرینو ریاست، حوزوي لوی ریاست، چاپیریال ساتنې ریاست، زراعت ریاست او فرعي سندیزې حوزې ریاستونو څخه لیدنه وکړل. د مسؤلینو سره یې د چارو د لا ښه سمون په موخه پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې، ستونزې یې واورېدې او د ستونزو د حل پر لارو چارو بحثونه وشول. هلمند والي صاحب ټولو اړوند مسؤلینو ته د چارو د لا ښه سمون، بشپړه همغږۍ او نورو اړوند مواردو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. د یادونې وړ ده چې هلمند والي تر دې وړاندې هم د بېلابېلو دولتي ادارو لیدنې کړي او د دولتي خدماتو پر ښه وړاندې کېدو او د چارو پر شفافیت یې اړوند مسؤلینو ته سپارښتنې کړي دي.